الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. صدر صاحب بیدات باندې اول زه یو دو وضاحت کوم. یو دا چې تاریخ چې دی یا بیا د پښتنو تاریخ شو دا ډېر یو متنازع دی، په دې کې ډېرې مختلفې رایې. نو په دې باندې خبرې کول یا تحقیق کول دا د علماو کار دی، دا د تاریخ پوهانو کار دی، دا د عالمانو فاضلانو کار دی. او هغه خلک چې هغوی په دې کې زندګیانې لګولي، دېرش څلېښت کاله تحقیقونه یې کړلي، نو زه خو نه څه داسې محقق یم نه داسې تاریخدان یم. د یو طالب علم په حیث به زه ستاسو سره صرف هغه خبرې شاملوم چې کومې خبرې ما د مختلفو تاریخونو نه کتلي دي. دویمه دا چې کله موږ د تاریخ خبره کوو نو تاریخ داسې یو موضوع ده چې په دې کې یوه خبره 100% هم نشو منلی، یا موږ په یو خبره باندې لکه دا نه اوس آسماني صحیفه ده، آسماني کتاب دی، بلکې دا د تیر دور واقعات دي. نو د تیر دور واقعات کې چونکې موږ پخپله موجود نه وو، نو یوه واقعه دوو مورخینو په مختلفو صورتونو کې لیکلې ده. مطلب که زما د مخې یو واقعه کېږي زه هغې ته د یوې زاویې نه ګورم، ظهیر صاحب د بلې زاویې نه ګوري، حیران د بلې زاویې نه ګوري. نو هر سړی هغه شی رالي چې کوم د هغه د فطرت سره سمون خوري یا کوم شی هغه د رجحان سره متعلق وي نو هغه راخلي. نو د پښتنو د تاریخ په حواله مختلف نظریات مختلف مورخینو پیش کړي. نو په دې کې ضروري نه ده چې موږ به یو خاص نظریه لکه اوس زه یم چې دا نظریه ما ومنله یا دا ما منله نو زه به دا د قیامته پورې منم. نه، روز پر ورځ نوی تحقیق کېږي، سړی دلایلو ته ګوري چې کوم طرف ته دلایل مضبوط دي، کوم طرف ته خبره زیات زور اخلي، هغه طرف ته سړی کېږي. نو دا د پښتنو چې کوم تاریخ دی په دې به مختصرې خبرې کوو. تاریخ چونکې د پښتنو ډېر متنازع هم دی او ډېر وسیع هم دی او د دې مختلفې نظریې دي، نو په یو سیشن کې یا په یو لیکچر کې د دې ټولو احاطه نه کېږي. خو زه به کوشش کوم چې په دې نننۍ غونډه کې موږ د پښتنو د بني اسرائیل چې کومه نظریه ده چې پښتانه بني اسرائیل دي په دې باندې مختصرې خبرې وکړو. او دا هغه خبرې دي چې کومې په مختلفو کتابونو کې راغلي دي، مختلفو مورخینو لیکلي دي او بیا ځینو په دې باندې اعتراضات کړي دي. ځینې وایي اوس هم دا نظریه مني، لکه د عباسین یوسفزۍ صاحب په شان دي ښه تکړه خلک پوه خلک هغه نن هم په هر ځای کې وایي چې پښتانه بني اسرائیل دي. هغو ته به په دې کې سخت ښکاري. بیا ډېر خلک داسې دی چې هغوی دا بني اسرائیل نه دي، دا نظریه جوړه شوې ده. نو په دې باندې خبرې به کوو چې آیا پښتانه بني اسرائیل دي که نه دي، او د پښتنو چې دا کومه نظریه ده پښتانه بني اسرائیل دي، نو دا نظریه په بنیادي توګه باندې څه ده. دا چې کله موږ وګورو او په دې بیا چې کوم اعتراضات شوي دي یا د ساینټیفیک چې کوم ریسرچ شوی دی د هغې په رڼا کې دا موږ وګورو که دا موږ ته مناسبه ښکارېده به د دې منل چې باید ویې منو، که نه موږ ته دا کمزوری ښکارېده او د دې نه چې کومه متبادله نظریه ده هغه موږ ته زوروره ښکارېده یا د هغې دلایل موږ ته قوي ښکارېده، نو بیا به موږ هغې طرف ته رجوع کوو. راځو پښتانه بني اسرائیل. زه به کوشش کوم چې په دې کې زیاتره چې کوم دی د بهادر شاه ظفر کاکا خیل چې کوم کتاب لیکلی دی پښتانه تاریخ په رڼا کې، د هغې نه هم مطلب استفاده وکړم. او نور مختلف کتابونه دي لکه په بني اسرائیلو باندې اوس د دې بهادر شاه ظفر په ضد کې یا د ده په کتاب په رد کې یو کتابچه خان روشن خان لیکلې ده افغانو کې نسلي تاریخ، نو هغې نه به پکې هم خبرې کوو. راځو پښتانه بني اسرائیل دي. دا نظریه د ټولو نه وړومبی په مخزن افغاني نومي کتاب کې وړاندې کړی شوه، کوم چې نعمت الله هروي لیکلی. اوس په دې باندې بیا هم مورخین رد کړي. دا خبره څوک لیکي؟ دا خبره بهادر شاه ظفر کاکا خیل لیکي په خپل کتاب کې پښتون د تاریخ په رڼا کې چې دا نظریه په مخزن افغاني کې وړاندې شوه. نو په دې باندې خان روشن خان تنقید کوي چې دا په مخزن افغاني کې نه ده وړاندې شوې، بلکې د دې نه مخکې هغه د کتابونو حوالې ورکوي. لکه هغه د روضة الالباب فی التواریخ والاکابر والانساب، دا یو کتاب دی ابو سلیمان داود لیکلی دی، 717 کې لیکلی دی. نو دی چې د کوم کتاب حواله ورکوي مخزن افغاني دا په 1612 کې لیکلی شوی دی. نو دی وایي چې د 1612 نه یعنې په 717 کې هم خلکو دا ویل چې پښتانه بني اسرائیل دي، یعنې دی دا وایي چې د کاکا خیل صاحب دا خبره برابر نه ده. خو که موږ وګورو کاکا خیل صاحب دا خبره په بل سینس کې کوي، یعنې دا خو خلکو ویل چې پښتانه بني اسرائیل دي،
خو دا نظریه چې باقاعده جوړه شوه بیا دې سره عرب میلاو کړه پوره نظریه ده دا به اوس بیا موږ تاسو ته زه هغه نظریه وړاندې کوم نو په مکمله توګه چې دا کومه نظریه دی وایي نو دا حقیقت کې چې کوم دی په مخزن افغاني کې راغلی ده مطلب داسې یو سټیټمنټ خو خلکو ورکړی چې بهتاني بني اسرائیل دي خو دا یو مکمله نظریه منظمه نظریه چې څنګه په دې کتاب کې وړاندې کړی شوې ده د دې نه مخکې نه وه نو دا کتاب چې کوم دی په 1612 کې مکمل شو او دا مخزن افغاني چې کوم نعمت الله حلوي لیکلی دا د جهانګیر زمانه و او د جهانګیر یو سپهسالار خان جهان لودي دا هم پښتون دا د جهانګیر یو سپهسالار او دا نعمت الله حلوي د خان جهان لودي سره یعنی د دربار سره وابسته واقعانویس واقعات به لیکل تاریخ به لیکل اوس دا نظریه ولې وړاندې کړه مطلب څه وجه و چې دا نظریه وړاندې کوله نو د هغې یو وجه دا وه چې په دغه وخت کې کله چې پښتنو نه مغولو دا ریاست واغست نو مغل ته دلته کې دوه قومونه داسې وو چې هغه مغولو ته مسایل جوړولی شو هغه یو پښتانه او یو راجپوت او پښتنو ته مسله جوړ کړې هم وه کله چې شیرشاه سوري یو 10 کالو له حکومت په منځ کې واپس اخیستی او بیا وروستو چې کوم دی دغه راغی او حکومت یې واپس واغست یعنې هغو ته دا دوه داسې قوتونو مغولو ته پته وه چې دا موږ ته مسایل جوړولی شي نو کله چې اکبر بادشاه شو هغه د دې دواړو قومونو دپاره دوه مختلفې پالیسۍ اختیار کړې د راجپوتو دپاره هغه دا پالیسۍ اختیار کړه چې هغه یې په بایچاره او په ورورولۍ او په دوستۍ او په مینه محبت ځان ته نږدې کړو رشتې ورسره وکړې پښتنو نه چونکې دوی اقتدار اخیستی و مغولو نو پښتنو خلاف هغه د جبر او د قتل عام او د جنگ او د دې شي پالیسي اختیار کړه نو دا پالیسي چې کله اختیار کړه پښتانه بیا هم په صوبه سرحد کې او ډېرو علاقو کې داسې وو چې هغه د بانډر کې نه وو نو دغه وخت کې مغولو چې څنګه د پښتنو په جسماني توګه به تشدد کوو تذلیل به یې لګوو دغسې په تاریخي توګه هم تذلیل شروع یعنی د پښتنو د تاریخ په حواله مختلف واقعات جوړ کړه داسې واقعات چې په هغه کې د پښتنو تذلیل کېدل بیا ایرانیان هم د پښتنو دشمنان پاتې شوي دي د ایران یو سفیر راغلی و هغه بیا د دې جهانګیر په دربار کې یو واقعه وړاندې کړه چې پښتانه چې دي دا انسانان نه دي دا دیوزات دي دا د دیو زامن دي د دې شاته بیا یو واقعه ده چې داسې هغه کسان لېږلي وو یو بادشاه کوی کاب ته ورته هغو خاپېرې نیسلې او جینکۍ ونیسلې هغه په لاره باندې دیو وتښتولې او بیا چې دې بادشاه لاړې بادشاه ویل چې دا خو د دیو مطلب استعمال کړي دا واپس بوځي او د هغې نه بیا ماشومان وشو دا پښتانه دي مطلب د پښتنو د تذلیل نو دا خان جهان لودي چونکې دی خو د هغه سپهسالار په دربار کې ناست و اگر چې د مغولو دپاره کار کوو د پښتنو خلاف د دو پلار نیکونو خپل سرونه ورګړي خو په دې کې بیا هم دومره غیرت و چې دی ولګېد چې وایي دا خبره خو غلطه ده زموږ تذلیل کېږي او د نعمت الله حلوي او څه کسان نور افغانستان ته ولېږل چې تاسو د پښتنو تاریخ ولیکئ او تحقیق وکړئ راوړئ هغه تاریخ چې کوم دی چې موږ دا خبره ثابت کړو چې پښتانه بني اسرائیل دي یا دا دیوزات نه دي نو دا نظریه چې کله په دې کتاب کې وړاندې کړی شو په مخزن افغاني کې نو د دې نه وروستو چې بیا څومره کتابونه پښتنو لیکلي دي د تاریخ لکه افضل خان خټک چې کوم دی هغه یو کتاب لیکلی تاریخي مرسا حافظ رحمت خان خلاصة الانصاب زرداد خان سولت افغاني په دې ټولو کتابونو کې دغه نظریه وړاندې کړې شوې ده کومه نظریه چې په مخزن افغاني کې راغلې ده د دې نه علاوه کوم مستشرقین چې دي هغوی زموږ په باره کې چې لیکلي لکه مسټر راورټي شو سر ویلیام جون شو دوم د دې خبرې قایل وو چې پښتانه بني اسرائیل اوس راځو دې پښتنو نظریې ته چې دا نظریه په حقیقت کې څه ده د دې نظریې ابتدا هغه داسې کوي چې پښتانه چې دي د دو نیکه چې کوم کر نیکه ور نیکه چې د موږ یو هغه وایي تالوت کوم چې د ساول په نوم باندې مشهور دی او د تالوت او د جالوت ذکر هم راغلی په قرآن کې او په تورات کې هم شته نو دا تالوت چې دی دوی وایي چې دی د حضرت یعقوب علیه السلام د زوی د بنیامین د اولاد نه چې کوم دی ووتی د ده د سلسله نسب د هغه سره میلاوې ده او دې چې کوم دی د حضرت شمویل علیه السلام په دور کې د بني اسرائیلو بادشاه جوړ کړی شو نو دې چې کله بادشاه جوړ کړی شو نو ده ته د الله تعالی حکم وشو چې مطلب د حضرت شمویل علیه السلام په ذریعه باندې چې ته لاړ شه او د قوم عمالقه چې د کوم مشر جالوت و د هغه سره جنګ وکړه نو دوی چې کله جنګ له لاړ جالوت چې و دا ډېر تکړه سړی و دا ډېر طاقتور سړی و د دې لښکر هم ډېر غټ و د ده سره 60,000 سره پاسه لښکر و دوی چې کله دلته نه لاړه نو د ده نه څه کسان په لاره باندې پاتې شو
یعنی د په لشکر کې د طالوت په لشکر کې صرف 313 کسان پاتې شو چې هغه کې یو حضرت داوود علیه السلام نو کله چې دوی یو بل تصفونه مخامخ شو جالوت اواز وکړ چې زما مقابله لپاره پتا سو کې سوګرا شي سوګنه راځه نو بیا دې طالوت اعلان وکړ چې کم سړی لاړو دا جالوت قتل کو زما غل نیمه بادشاہي ورکوم هغه خپل لور په نکاح باندې ورکوم نو حضرت داوود علیه السلام مخکې شو او هغه جالوت سره مقابله وکړه جالوت قتل کا غسر راوړ درې ور نو کله چې سر راوړ دل ورکو دا صرف د نظریه چې کوم په دې کتاب کې راغله هغه څه بیانوم بیا په دې باندې چې وروسته کوم اعتراضات دي یا په کوم ترتیب کې دا باندې بیا خبرې نو هغه ډېر خوشاله شو دی ولکه حضرت داوود علیه السلام له خپل لور په نکاح باندې ورکړو بیا چې کوم دې دا غو وروسته د حضرت داوود علیه السلام سره په خبره بدګماني پیدا شو او دې چې کوم دې چې حضرت داوود علیه السلام د ملک نه هجرت وکړو او بیا د بنی اسرائیل ظلمونه وکړو بیا وې د لږ وخت پس چې کوم دې خپل د ظلم احساس وشو دی ولګي د حضرت داوود علیه السلام واپس راوو او هغه خپل بادشاہي حواله کړه او چې کوم دې خپل په جنگ باندې لاړ او د دوه خزي وي هغه حضرت داوود علیه السلام په نگرانی کې ورکړي چې د جنگ لازم د دې مطلب خیال ساتي نو دې چې کله جنگ لاړ وې د 10 زامنو سره باغ جنگ کې مړ شو یا شهید شو او حضرت داوود علیه السلام چونکه بادشاہ پاتې شو نو د دوه خلک چې وي د دینه بیا د دوه زامنو د هغه یو زوی مو برخیا او د بل زوی مو ارمیا یا یرمیا او دې برخیا ته په باندې کې داوود برکیوم راغلی نو هغه بیا د دې برخیا او د دې ارمیا یو زوی وشو یعنی د ارمیا چې کوم زوی وشو دا برخیا چې و د حضرت داوود علیه السلام سره وزیر اعظم دغه وزیر اعظم کړل او دا ارمیه چې کومو د ځان تر سپه سالات نو کله چې د دوه زامن وشو نو د دې برخیه د زوینو مو آصف د بیا د داوود علیه السلام د زوی سليمان علیه السلام ځا بیا د چې کوم د وزیر اعظم شو او د دې ارمیه چې کوم زوی وشو دا غنمو افغانا دی وې د سليمان علیه السلام سره په فوج کې سپه سالار شو لکه څنګه چې د دوه پلاران د داوود علیه السلام سره په ودو باندې نو دا چې کله په دې ودو باندې شو بیا د دې افغانا کم چې بیا افغان تر دوه متعلقي او پښتانه دا افغانان ود دي نو دی وایي چې دا افغانه په نگرانی کې حضرت سليمان علیه السلام بیت المقدس هم تعمیر کړو او دا افغاناو الواد چې کوم دی دا دومره پیلاو شو بیا چې د سليمان علیه السلام د ورګ نورشتو په بنی اسرائیل کې د دومره غټه قبیله نه و نو بیا چې کله سليمان علیه السلام د دنیا نه لاړو بنی اسرائیل د خدای د احکاماتو ماتول شروع کړو نافرمانه شروع کړي نو د بابل بادشاہ بختنصر چې کوم دی هغه حمله وکړه په بنی اسرائیل باندې او چې کوم هیکل سلیمانی دی او دا فلسطین کې دا هر څه مات رامات کړه خلک یې سو گرفتار کړه سه او وجه او څه قبایل و تختید نو دا کم قبایل چې و تختید د مورخین وینو دا رااله درته د غور پر علاقه کې آباد شو او ځینې قبایل د دې بنی اسرائیل لاړه په مکه او په حجاز او په دې علاقو کې آباد شو نو دوی دا وی دغه د غور دا قبایل دغه د جنگونه شروع کړو په غزنی کې او په کابل کې او دا علاقې فتح کړو د غور هغه چې حجاز ته لاړه هغه ته دي هغه واقعیا په بیا د سره ریلیټ کی نو دوی چې دغه مطلب ژوند شروع کړو بیا ځینې مورخین دا وی چې دا کم قبایل چې د ځان سره بوت د بابل د سوري د بختنصر بابل ته الته کېد کړو وې دوی 70 کال کېد وې د کېد نه پسې چې کله دور پرې خل نو دو بیا هجرت وکړو دو فلسطین ته لاړ نو دو دی علاقو ته لاړ وې دا چې کله هغه وخت راغلو مطلب مختلفه خبرې دي دو دل درال او دل د بدی علاقو کې آباد شو نو بیا دا نظریه دو میلاوي د حضرت خالد بن ولید سره نو دوی د سليمان علیه السلام نه 1400-1500 کال وروسته کله چې پیغمبر صلی الله دنیا ته راغی او نبوت ته میلاو شو او مدینه ته هجرت وکړو دا غي وروسته چې کله حضرت خالد بن ولید مسلمان شو نو دوی دا حضرت خالد بن ولید هم بنی اسرائیل یعنی دا هغه بنی اسرائیل کوم قبیلو چې حجاز طرف ته هجرت کړ نو د الته خط ولېدو خپل دغه رونو ته بنی اسرائیل د کوم چې په غور او په غزنی او په علاقو آبادو چې تاسو راځي داسې یو نبی راغلو هغه باندې ایمان راوړل نو دلته کیس بن عبدالرشید چې کوم دی کیس نو مو دی لاړو څوک وې د صلیح تن خلاړ کم سے کم قابله به صلیح تن او الته دوی بیا په شریکه باندې فیصله وکړو ایمان راوړو د پیغمبر سره بزنې غزواتو کې هم شامل او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی اسلامي نو عبدالرشید چې د ملک او د بطان
خطابات ورکړه د وطن تاسو ته پته ده څوک وایي دا کښتۍ مضبوطې حصې ته وایي څوک وایي دا دې ته وایي دا خطابات یې ورکړه او مطلب په دې ذریعه باندې پښتانه بیا ځان د حضرت خالد بن ولید تروم حسابوي موږ د حضرت خالد بن ولید اولاد دي او بیا چې کوم دی دو چې کوم دغه جوړوي د نسبنامه په نسبنامه کې د کیس چې کوم دی دو بیا بنیادي د هغه وایي چې د درې زامنو یو سړبنو یو ورغشتو یو بیټنو نو دوی وایي چې دا درې چې کوم دي دا د اوسنو پښتنو نیکونه او دغه باره کې بیا مختلف لکه د سړبن په باره کې عباسین صاحب دغه وایي چې دا ډېر سوړ سړی او د سړه بلا وي او د سړی بلا نه چې کوم دی بیا سړبن جوړ شو دا پوره یو مطلب مختلف نظریات دي په دې باره کې بیانېږي نو د کیس بن عبدالرشید چې دو کومه شجره بیانوي نو دیو کیس بن عبدالرشید وی په 40 یعنی په 34 پوشت کې چې کوم دی د افغانه ته رسي او دی چې کوم دی په 37 پوشت کې طالوت ته رسي د شجره او د شجره په 42 پوشت کې حضرت یعقوب ته رسي او په 45 پوشت کې د شجره حضرت ابراهیم ته رسي او په 63 پوشت کې د شجره دو رسي آدم علیه السلام یعنی دا یو نظریه ده او دیو دا وایي چې دا پښتو ژبه دا عبرانی چې کومه ژبه وه د هغو دا د هغې بېګړه وه یعنې د هغې یو وران شوی شکل دی یا د هغې نه یو راوتلې ژبه ده بیا دو دا هم وایي چې دا د راز ژبه وه سلیمان علیه السلام په یو د بلخیه سره په دې ژبه کې د راز خبرې کولې او افغانه جوړه کړې وه دا مختلفې خبرې په دې باندې کېږي نو دا یو نظریه د پښتنو مبارک ده چې مطلب داسې را روان دي اوس په دې نظریه باندې بیا مورخین مختلف اعتراضات کی مختلف خبرې نو د دې نظریې ته موږ ګورو په دې نظریه کې یو خو د حضرت خالد بن ولید خبره ده یو د دې نه مخکې واقعیت دي نو دا نظریه که موږ په دوو برخو ویشو مثلا نو دا وړومبۍ برخه چې څومره ده حضرت سلیمان علیه السلام حضرت داود علیه السلام د بابل حمله ده بختنصر حمله نو دې لپاره به تورات کتل غواړي چې آیا په تورات کې د دې خبرو ذکر شته که نشته او دا د حضرت خالد بن ولید ده چې کومه خبره دې لپاره به اسلامي تاریخ کتل غواړي چې اسلامي تاریخ کې یا چې کوم صحابه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث لیکل باغې کې د دې خبرو ذکر شته که نشته دغسې لسانیات او مطالعه به پکې هم کول غواړي چې مطلب د ژبو کومه جدیده مطالعه کېږي چې پښتو څنګه ده څنګه نه ده کوم څه تعلق لري کوم څه نه لري نو کله چې تورات موږ ګورو نو په هغې کې د دې خبرې خو ذکر شته چې طالوت د جالوت سره جنګ له تللی د دې خبرې هم ذکر شته چې داود علیه السلام جالوت قتل کړی خو د دې نه پس چې دا څومره واقعیات دي نو په دې کې بیا تضاد طالوت سره د طالوت چې کوم دی د داود علیه السلام سره بدګماني پیدا شو دوی دا وروستو پیدا شو تورات دا وایي چې دا بدګماني هغه وخت کې پیدا شوه کله چې داود علیه السلام جالوت قتل څنګه پیدا شو هغه وایي کله چې دا قتل کړه واپس راتلو نو پخوا خو بادشاهانو خلک بار ته راوتې او زنانه راوتې وې سندرې یې ویلې چې مطلب جالوت یې قتل کړو په هغې سندرو کې هغو داسې وی چې طالوت په زرګونو خلک مړه کړه او جالوت داود په لګونو خلک مړه کړه جالوت داود علیه السلام قتل کړه وی چې طالوت په زرګونو خلک مړه کړه او داود په لګونو خلک نو د ده په زړه کې دلته کې چې کوم دی یو خیره پیدا شو چې وایي دا خو زه بادشاه یم د ده دپاره په لګونو او زما دپاره په زرګونو نو په دې کې مطلب فرق پاتې نه شو که د ده سره خالي بادشاهي نشته زما نه خو د خلکو مینه او د ده سره عزت زیات دی بیا د داود علیه السلام اخلاق او کردار هغه نور هم مشهور کو نو ده ته یره پیدا شوه چې دی به زما نه بادشاهي واله نو دی ولګېد د داود علیه السلام د قتل کولو کوششونه شروع بیا دا هم دي چې ده چې کومه لور ویلو چې دا کوم به هغه لور ته ورنکړه هغه بل چا ورکړه بیا د ده یو دویمه لور به هیکل نوم یې هغه به د داود علیه السلام هغې به وایي چې ما دله ورکړي زما پلار ده ته چې کله پته ولګېده چې زما دا لور نو ده بیا هغه لور داود علیه السلام خو ده بیا وخت په وخت کوششونه وکړو چې داود علیه السلام قتل اخر داود علیه السلام هجرت وکړو چې د بل څو پورې مطلب دی ما پسې ګرځي یا به شالونه جوړوي نو چې کله هجرت وکړو د هغې نه وروستو بیا د ده یو بل جنګ کېږي د عمالقه سره او په هغې کې دی مړ کېږي نو سوال دلته دا پیدا کېږي چې د ده د مرګ نه وروستو هم داود علیه السلام یو قسم له فرار په یو بله بادشاهۍ کې و صرف قبیله یهودا د بني اسرائیلو چې کومه قبیله ده د هغې حکمران نو دلته دا سوال پیدا کېږي چې د ده د هغه سره یو قسم له دښمني وه نو د دې خبرې خو سوال هم نه پیدا کېږي چې دا خپل دوه ښځې د هغه سره په نګرانۍ کې پرېښولې چې ته د ده خیال ساته او مطلب د ده نه مفرور د ده د وجې نه تلی و که نه بیا دا
دوی وایي چې حضرت داود علیه السلام له ده خپله بادشاهي ورکړه. په تورات کې دا راغلي چې د دې طالوت د مرګ نه پس د ده یو زوی و هغه حکمران شوی 7 کاله پورې د ده د مرګ نه پس 7 کاله پورې هغه حکمران و. داود علیه السلام صرف د یو قبیلې حکمران. نو دا خبره هم غلطه شوه چې یا هغه چې کوم دی د ده دلته کې بیا د 2 زنانه وي او د هغې خیال وساته او بیا د هغې بچي پیدا شو. بیا دا بله خبره دا شوه چې داود علیه السلام 37 کاله حکومت کړلی په بني اسرائیلو باندې. 33 کاله حکومت یې په بني اسرائیلو باندې کړی دی. نو دا 7 کاله د ده د مرګ نه وروسته خدای بارو مطلب په بله علاقه کې. نو د دې طالوت چې کوم زامن پیدا شو ارمیا او برخیا. نو تاسو څه وایي دا خو به چې کله داود علیه السلام حکمران شو نو دوی عمرونه به یا 25 کاله وو که زیات نه زیات نو 30 کاله وو. نو وزیر اعظم او سپه سالار دا خو ډېر عمر والا سړی غواړي، دا خو تجربې والا سړی غواړي. په دې داسې کم عمره سړی او تجربه کار سړی په دومره خاص اردو باندې څنګه پاتې کېدی شي؟ مطلب چې هغه وخت کې د عمرونه 25 سے 30 کاله زیاده سے زیاده وو. بیا بله دا چې د ارمیا او برخیا ذکر چې کوم دی دا چې په تورات کې شوی دی اول خو موجود نه دی، کله ډېر موجود دی. هغه ارمیا او برخیا نه دی کوم چې دې مورخینو لیکلي دي، یعنې دو چې کوم برخیا د برخیا ذکر په تورات کې راغلی دی. خو دیو خو وایي چې د دیو تعلق د چا سره و؟ د بني اسرائیلو سره که نه، او دا د بنیامین د نسل نه دي. نو په تورات کې چې د کوم برخیه ذکر راغلی دی هغه د بنیامیني قبیلې نه دی راغلی، هغه یو بله د بني اسرائیلو قبیله د لاوي قبیله وه. د دې قبیلې کارو مذهبي رسومات ادا کول، مذهبي قربانیانې کول. نو د هغې صرف دا راغلی دی کله چې داود علیه السلام دا ښار برابر کړ هیکل او بیا چې کوم مقدس صندوق دی هغې دپاره یو جدا کمره جوړه کړه. نو دغه صندوق د حفاظت دپاره هغه چې کوم دی د دې لاوي قبیلې چې کوم مذهبي قبیله وه د دې مشران راوغوښتل چې تاسو به د دې حفاظت هم کوئ او دې ته به تاسو چې کوم دی مختلف سازونه او مختلف چې کوم اوازونه دي سازونه دي هغه به دلته بجاوئ مذهبي. نو هلته برخیا چې کوم ذکر راغلی دی د یو ضعیف سړي په حیث چې هغه د دې چوکیدار وښاري د دې خیمې یا د دې صندوق. او آصف چې کوم د ده زوی دی د هغه ذکر د یو موسیقار په توګه باندې راغلی چې نو که دغه آصف موږ د دو د آصف ومنو کوم نو بیا د سلیمان علیه السلام په وخت کې خو آصف یا مړ یا به ډېر بوډا و، بیا هغه څنګه وزیر اعظم کېدی؟ او د سلیمان علیه السلام په وخت کې بیا د آصف ذکر هم نشته په تورات کې. دغسې د ارمیا کوم چې دوی بیا افغانه د هغه زوی و د هغه ذکر په تورات کې چې کوم دی صرف په یو ځای کې راغلی دی. هغه وخت کې راغلی دی کله چې د داود علیه السلام او د طالوت په منځ کې مسله روانه وه او داود علیه السلام په بل ځای کې مطلب پناهګزین و. په هغه صورت کې یو 2 کسان راغلي دي د بني اسرائیلو د قبیلې نه د ده څنګ ته، خو په هغې کې نور دا تفصیل نشته چې یا دا سپه سالارو یا چې کوم دی دا دغه. او بله خبره دا شوه چې کومه دو د بیت المقدس د تعمیر ذکر کړي. نو په تورات کې د بیت المقدس د تعمیر پوره ډیټیل راغلی دی د دې پورې چې په هغې کې دلته خو ما دا سره تفصیل نه دی لیکلی. دا راغلی دی چې څومره مزدورانو په دې کې کار کړی دی، بیا دا راغلی دی چې د دې د ډیزاینینګ چا کړی دی د هغه نوم راغلی دی، بیا په څومره وخت کې دا مکمل شوی دی، څنګه ګټې تراشلی شوي دي راوړلی شوي دي، مطلب وړه خبره هم لیکلی شوې ده. نو چې دا دومره وړه او تفصیل لیکلی کېږي نو په هغې کې بیا دومره اهم سړی چې افغانه و او د هغه په نګرانۍ کې پکار دا و چې د هغه نوم خو که نه د هغه سره ذکر نشته دی په هغې کې د سره پکې ذکر نه دی راغلی چې یار افغانانو یو سړي یا دا کړي دي یا دا نه دي کړي. دغسې چې کوم دی موږ حضرت خالد بن ولید له بیا راځو چې بیا وایي دو هجرت و. نو اول خو دا ده چې که دا هجرت د بابل باندې چې کله د بابل بادشاه حمله وکړه بختنصر په بني اسرائیلو باندې ادا قبایل راوتښتېدل نو دوی چې دلته راغله مثلا نو د بابل بادشاه بختنصر چې حمله وکړه او بیا د پیغمبر د دې په منځ کې کم سے کم 1500 کاله چې کوم دی فاصله ده. نو په دې 1500 کاله کې بیا د دې پښتنو څه تاریخ نشته چې دوی دلته څه کول چې غزني ته راغلي. بس صرف دا خبره کې دوی دلته جنګونه کول د کفارو سره په یو ځای کې نور څه وضاحت د هغې نشته دی. بیا دوی چې دا کومه نظریه راښ کړې ده دوی چې د سلیمان علیه السلام د وفات نه وروستو په دې باندې
بختنصر حمله وکړه. نو داسې دوه ښکاري چې لکه د سلیمان علیه السلام د مرګ نه فوراً وروسته بختنصر حمله وکړه. حالانکه بختنصر د حملې او د سلیمان علیه السلام د وفات په مخکې 400 کاله عمر تېر شوی. نو په دې 400 کاله کې د دې افغانه د اروان چرته او دوسه کول صحیح نه کول د هغې څه تفصیل موجود نشته. مطلب خالي هلته د افغان غنم سره دغه تړلی دی. بیا چې حضرت خالد بن ولید د دور راوست، نو حضرت خالد بن ولید یو ډېر عظیم صحابي و، یو ډېر غټ جنګجو، مطلب نامي ګرامي صحابي. نو د هغه شجره یا د هغه نسب بالکل پټ نه دی، هغه واضح دی. هغه د عربو د قریش یو ذیلی شاخ دی، مخزوم قبیله ده، د هغې سره د هغه تعلق و. دا په ټولو خلکو ته معلومه ده چې هغه د نسب نه د ذات نه عرب و، هغه بني اسرائیل و. بیا که مثلا که دو دا خبره کوي چې هغه د غور دلته کې خط را لېږي قیس بن عبدالرشید ته، نو په مدینه کې یهود پاتې کېږي بني اسرائیل، د هغو ته خط ولې نه لېږي چې تاسو ایمان راوړئ؟ دلته نه دوی خبره مني او هلته کې هغه په هغه دومره ځای کې خبره نه مني. بیا دوی دا کومه نظریه وړاندې کړې ده، په دې کې دو نعوذ بالله په ځینو ځایونو کې په تاریخ شوکت افغاني دی زما په خیال په هغې کې باقاعده واقعه لیکله. دا خلک وایي ومه چې پیغمبر یو ورځ وویل چې دا پښتو به د جهنمیانو ژبه وي. حضرت خالد بن ولید خفه شو او بیا د پیغمبر دربار ته نه راغی. وی بیا پیغمبر یو ورځ چې پوه شو دا چللی وي، هغه وایي چې حضرت خالد ما له غشې لینده راوړه. نو حضرت خالد بن ولید ډېر سخت خوشحاله شو، دا زما ژبه خو پیغمبر وویل لحاظ دا خو د جهنم ژبه. نو د دې واقعې ذکر نشته په حدیثو کې، د دې ذکر نشته په کوم چې تاریخ لیکلی دی په هغې کې د دې ذکر نشته. یا سوارې عمري یا سوارې هم چې لیکل له مختلفو صحابو اسلامي تاریخدانانو په هغې کې د دې واقعې ذکر نشته دی، نه د دې څه وضاحت نشته دی. دغه دی چې کوم دی که ژبې له موږ راشو پښتو له، اوس ګوره موږ به نظریه ګورو، خو نظریه یا د کوم تاریخ هغه یوازې په دې معنی نه دی چې مطلب زه ځان له یو کس وګورم او چې 300 کاله مخکې و د هغې نه بیا د شجره جوړوم په کته راځم. تاریخ داسې نه لیکلی کېږي، نه داسې تحقیق کېږي. اوس کله چې دا نظریه د کوم وخته پورې منلی کېده، هغه وخت کې ساینسي تحقیق نه و. د ژبو مطالعه نن چې د موږ سوشل ساینسز ویو لکه عمرانیات شو یا کریمینالوجي شو، دا څومره مضامین چې دي یو خاص ساینس ته چې مخصوص د هغې طریقه ده او د هغې د تجربې او د هغې د مشاهدې یو خاص طریقه کار ده. سوشل ساینسز ته موږ ځای کې وو چې د دې علومو هم مطالعه موږ په ساینسي بنیادونو وو. نو کله چې د ژبو مطالعه په ساینسي بنیادونو شروع شوه د لسانیاتو، نو د هغې نه مخکې خو تاسو ته مه ووایو دوی څه وایي چې دا پښتو څه چې دی د بني اسرائیلو ژبه ده، د عبراني وران شوی شکل دی. خو کله چې مغربي مفکرینو د ژبو ساینسي مطالعه شروع کړه، نو هغې د دنیا ژبې په مختلفو خاندانونو کې تقسیم کړي. د دنیا ژبې هغو په 2 غټو خاندانونو کې تقسیم کړي چې دا د دې خاندان ژبې دي، دا د دې دي، دا د دې دي، دا د دې دي. په هغې کې آریایي خاندان دی، په هغې کې چې کوم دی سامي خاندان دی، مختلف خاندانونه دي. دا د ولې هغه ژبې چې په کومو کې مماثلت و، د کومو قواعد او ضوابط یو شان و، هغه ژبې په یو خاندان کې کېښولې چې د کومو بل شان هغه په بل کې په بل کې په بل کې. نو پښتو چې هغو د ژبو په کوم خاندان کې ایښې ده، هغه آریایي خاندان دی. د دې مطلب دا دی چې پښتو آریایي ژبه ده، دا د آریایي ژبو نه راوتې یو ژبه ده، لکه څنګه چې هندي راوتې ده، څنګه چې فارسي راوتې ده، څنګه چې سنسکرت خو خپله غټه ژبه وه د آریک نه راوتې وه. داسې مختلفې ژبې چې کومې په دې علاقه کې یا په دې منطقه کې جوړې شوي دي. نو که چېرته پښتانه بني اسرائیل وی، نو د ساینسي ریسرچ مطابق په کار خو دا وه چې پښتو په سامي ژبو کې وی. ولې عبراني کومه ژبه وه؟ عبراني سامي ژبه وه، د هغې خاندان تعلق سامي چې کومه کې عربي ده، عبراني دا ټولې ژبې دي. نو د پښتو جوړښت چې کوم دی هغه د سامي ژبو سره د عبراني سره برابر نه دی، د پښتو جوړښت چې کوم دی د آریایي ژبو سره برابر دی. او دنیا مفکرینو چې کوم هغو خاندانونو جوړ کړل په هغې کې د پښتو تعلق د آریایي ژبو سره دی. نو که زه بني اسرائیل یم، نو په کار خو دا وه زما ژبه اگر چې شکل یې بدل شوی وی، جوړښت د سامي ژبو سره خوړی که نه، د سامي ژبو سره هغه نه خوري. ساینټفک ریسرچ کې هغه د آریایي ژبو سره د هغې جوړښت دی. بیا دا نظریه دی به خبره کوي چې دا نظریه باقاعده سوچ سمجھ کې دو جوړه کړې. یعنی کله چې موږ تاریخ لیکو، په تاریخ کې اول شی دا دی ته به غیر جانبدار یې، ته به ستا مطلب
د انسان یو ځینې شیزونو سره مینه مذهبي وابستګي قومي وابستګي نو که زه د خپل قوم تاریخ لیکم او قومي وابستګي زما په ذهن کې پروت مثلا زه د پښتنو تاریخ یا زه د تورغر تاریخ لیکم او که په کوم ځای کې موږ باندې انګریزانو حمله کړله موږ له شکست راکړله دا خبره په ما بده لګي زه دا نه لیکم نو دا خو جانبدارانه تاریخ شو تاریخ کې به ته غیر جانبدار دی نو تاریخ په دې بنیاد باندې نه لیکل کېږي چې زه چاله جواب ورکړم یا چې کوم دی زه د دې خبرې جواب تاریخ کې چې دا د کوم واقعیت څنګه راځي ته به هغسې هوبهو هغه لیکې نو دا نظریه چې کوم حالات لکه د پښتنو تسلیل کېده نو هغې له یو جواب ورکولو د هغې جواب په بنیاد باندې باقاعده په سوچه سمجا او په ډېر ښه ویل پلان طریقه باندې دا جوړه کړی شوه او دا چې جوړه کړی شوه نو بیا په دې کې دا کاکا خیل صاحب خبره کوي چې دې پښتنو ځان د بني اسرائیلو سره ولې میلاو تو د نورو قومونو سره ولې نه میلاو نو هغه وایي دا ځکه چې یو نظریه دا هم وه اوس خلک نه مني چې دنیا چې دا څومره خلک دی که نه د آدم نه وروسته چې کله د علیه السلام نه وروسته چې د نوح علیه السلام په وخت کې سیلاب راغی د نوح علیه السلام د آدم ثاني هم وایي یعنې دا مخلوقات ډوب شوي او بیا دا ژوند شروع شو نو هغه وایي د نوح علیه السلام 3 زامنو حام سام او یافس نو دا یو نظریه په دنیا کې روانه وه چې دا څومره انسانان په دنیا کې دي دا د دې دریو نه خواره شوي دي د حام سام او یافس نو هغه وایي په دې کې دلته چې کوم په هندوستان کې قومونو مغولو هندوانو پښتانو نو هغه وایي د سام سره پښتنو د سام الوات ثاني هم نسل چې ورته موږ یو کوم بني اسرائیل د سام سره دوی خپل دا تعلق ځکه جوړ کړو چې په دې کې حام او یافس په دې کې دا یو د مغولو نیکو او دا بل د هندوانو نو مغول خو چونکې برسر اقتدار قوت نو د هغوی تر غدو ځان جوړولی نه شو هغو ته دا خبره سره منظور هم نه وه او د هندوانو سره یې ځان ځکه میلاو نه کوي چې هندوان بت پرست هم و دا د مسلمانانو محکوم هم پاتې شوي نو دو د ځان په دې بد ښکاره نه چې یو بت پرست قوم سره یا د محکوم قوم سره خپله وابستګي راولي نو بني اسرائیل چونکې دا و چې په توحید باندې پاتې شوي یا په الهامي مذهبونو باندې پاتې شوي او د دغې دواړو سره تعلق نه و نو دو ځان چې کوم دی د حضرت د بني اسرائیلو سره میلاو بیا دو وایي د عربو په تاریخ کې دو د حضرت خالد بن ولید انتخاب ولې وکړو نو هغه یې ځکه وکړو چې خالد بن ولید یو خو د پښتنو چې څنګه فطرت ته بهادر شجاعت او دا شودونه پکې ټول موجود وو بیا یو ډېر نامور صحابي بیا هغه دا وایي چې یو بل کتاب د تاریخ فرشته په هغې کې مورخ فرشته چې کوم دی هغه یو واقعه لیکله او هغه د دې غور خبره کوي چې دلته اسلامي حکومت و یو جنرل معزوله شو د هغه نوم هم خالد و خالد بن عبدالله که داسې یو نوم و نو وی دغه چې کله معزوله شو دی بیا راغی دلته له پښتنو سره آباد شو بیا وله پښتون نو هغه وی دا د دې غلطفهمۍ بنیاد هم کیدی شي چې دغه خالد دو بیل دی او د حضرت خالد بن ولید سره میلاو کړی نو بیا د دې په دغه کې چې مثلا کوم دلایل ورکوي لکه خان روشن خان د دې نظریې ډېر غټ حامي دی او بیا هغه داسې کوي دا اوس چې کومه رساله ما ذکر وکړو چې افغانو کې نسلي تاریخ نو هغه یو قسم له دعوت ورکوي خلکو ته چې دا نظریه ومنه نو کله چې موږ د تحقیق خبره کوو په تحقیق کې دا شی نشته مثلا ډېر خلک دی د ډاروین چې کومه نظریه ده د ارتقا انسان لومبی دا او بیا دا شو بیا دا شو ډېر یې مني ډېر یې نه مني که نه مطلب یو نظریه ده ته ورته دا ویلی شي اوس منل هغه په تا باندې ډیپنډ دی منې که نه منې یا څه ترتیب دی ستر دغسې که زه یم پښتانه بني اسرائیل دي که ته وایې پښتانه بني اسرائیل نه دي تا سره دلایل دي ته ورته وایې نه دي ته یې بل منه مطلب داسې ضروري خبره نه ده چې زه به ستا رامنم یا به ته زما رامنم نو هغه چې کوم په دې کې دغه ورکوي نو هغه په دې کاکا خیل باندې اعتراض هم کوي هغه وایي چې دی وایي چې د دې کتاب نه مخکې دا په نورو کتابونو کې نه دی راغلی نو دا په نورو کتابونو کې راغلي خو داسې منظمه طریقې سره دي لکه دلته چې څنګه دو کړی کړی میلاو کړله او یو نظریه جوړه کړله بیا هغه دا خبره کوي چې کله چې دا کتاب ولیکلی شو نو هغه وایي په پښتنو کې مسلمانان غټ غټ خلک لکه مجدد الفساني شیخ احمد سرهندي د پښتنو وایي د ده په شان شخصیاتو د حاجي خضر خان په شان شخصیاتو نو وایي هغو په دې باندې اعتراض ولې نه کوو چې دا کتاب غلط نو د هغې په دې باندې اعتراض ځکه نه کوو شاید یو ولې دا هم و چې په هغه وخت کې د ژبو داسې مطالعه نه کېده ساینسي لکه نن چې کېږي بیا مثلا زه به مثال درکړم د نن نه 200 کاله مخکې 600 کاله مخکې پوره یورپ چې کوم دی یا عیسایي دنیا په دې باندې هغه قایل و چې دا ځمکه څنګه ده دا داسې ده فلیټ
که د دې سر لاړې ته به دې ورغړي او کله چې ګلیرو وې د ځمکه ګول ده پادریانو وې سر بدلو هغه وې صحیح ده ګول نه ده خو زمانه 200 کال وروسته وګول نو په هغې کې هم غټ غټ پادریانو که نه غټ غټ مذهبي شخصیاتو هغه وې فلیټ ده نو که نن موږ ویو ګول ده مثلا نو هغه به وایي چې پلاني خو د ګول نه وې ته ورته څنګه وایي نو دا خو روز تر ورځه نوی تحقیق راځي روز تر ورځه نوی ریسرچ راځي نو هغې د سړی ګوري د هغې دلایلو ته ګوري دا یو نظریه وه د دې نه علاوه بله نظریه د پښتنو دا ده چې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام د بیبي قطوره اولاد دی هغه بیا ځان له یو نظریه ده بله نظریه دا ده لکه غني خان یا نور وایي پښتانه چې کوم دي دا یونانیان دي د دوی نومونه د هغوی په شان دي د دوی قد و قامت د دوی شکلونه د هغو په شان دي ځینې مورخین دا وایي چې دا منګول دي ترک دي د دوی چې کوم خصوصیات دي د دوی خوی بوی د منګول او ترک سره تعلق لري او بله ډېره غټه نظریه چې کوم دا د هغه پښتانه آرینز دي بیا هغه دا د ژبې چې کوم ساینسي مطالعه ده په هغې باندې هم ثابتوي بیا چې کوم اوس جدید جینیاتي مطالعه موږ جینیټک چې ورته وایو جینیټک ساینس د جینیاتو مطالعه په کوم کې چې د ډي ان اے په ذریعه هغه معلوموي چې پښتانه څوک دي نو هغې کې هغوی دا وایي چې پښتانه آرینز دي خو دا یوه خبره ده چې یو قوم هم 100% د یو نسل نه نشي